سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. اته کلن ماشوم په کور کې له خپلو دوو خویندو سره لوبې کولې چې د پلار د خونې د کړکۍ شیشې ماتې کړې. پلار یې چې کور ته راغی او د خپلې خونې د کړکیو دغه حال یې ولیدو، سخته غوسه ورغله، ځکه چې دغه کړکۍ یې په نږدې ورځو کې په خورا ډېر لګښت جوړې کړې وې. د کور په باغچه کې په لرګي پسې ګرځېدو خو بیا یې نه موندو. ناچاره د باندې پسې ووته او د یوې دنګې پخوانۍ ونې په انګړ کې له پرتو لرګیو یو مناسب تراشل شوی لرګی یې راواخیستو او کور ته راغی. زوی یې راوغوښتو او پرته له دې چې د جرم د وقوع څرنګوالی ترې معلوم کړي، په لرګي یې د وهلو پیل وکړ. مور او خویندو یې ډېره هڅه وکړه چې ماشوم د پلار له منګلو خلاص کړي، خو د پلار په سترګو کې د وینو نزله کېوتلې وه او هیڅ غوسه یې نه سړېده. ماشوم یې دومره وواهه چې لرګی یې پرې مات کړه او دی پرې ستړی شو. ماشوم له ویرې په بړستن کې ننوت. ټوله شپه یې له خوږو نارامه تېره کړه. په بړستن کې ویرېده او مور به یې هر ځل لاسونه او پښې په تیلو غوړول. سهار چې ماشوم راپاڅېدو، مخ، لاسونه او پښې یې سخت پړسېدلي وو. دواړه لاسونه یې تک شنه شوي وو، ځکه ځای پر ځای څرمن هم اوښتې وه. له درده یې کریکې ختې. مور یې چې د خپل یوازیني زوی دا حالت ولیدو، نو له میړه څخه یې وغوښتل چې روغتون ته یې ورسوي. هغه هم سم له لاسه روغتون ته ورساوه. ډاکټرانو د ماشوم حالت ته په کتلو سره د هغه معاینات پیل کړل او هغه یې بستر کړ. د معایناتو له پایلو څرګنده شوه چې په کوم لرګي ماشوم وهلی دی، په هغه کې واړه واړه زهرجن میخونه ټک وهل شوي وو. څنګه چې پلار غوسې پسې اخیستی و، دې ته یې ونه کتل چې له کوم ځایه او څنګه لرګی راواخیستو. بس سم له لاسه یې د ماشوم په ډبولو پیل وکړ. ډاکټرانو ورته وویل چې دغه زهرجنو میخونو زهر د ماشوم په لاسونو کې خواره شوي دي، او که لاسونه یې غوڅ نه کړی شي، کیدای شي زهر یې ټول بدن ته خواره شي او ماشوم له منځه ولاړ شي. دا مهال د پلار لپاره د زوی ژوند مهم و، ځکه یې نو د لاسونو له غوڅولو سره زړه نه زړه موافقه وکړه. له عملیاتو وروسته پلار د ماشوم سر ته سخت خواشینی ولاړو او په بیړه یې په هوش کې د هغه د راتلو انتظار کوو. ماشوم ورو ورو سترګې پرانیستلې او کله چې پوره هوش کې راغی، نو ویې کتل چې دواړه لاسونه یې غوڅ شوي دي. پلار ته یې په مینه له اوښکو ډکې سترګې ورواړولې او ډېر په معصومیت سره یې ورته وویل: بابا جانه، زه ژمنه کوم چې بیا به هېڅکله ستا د خونې د کړکۍ شیشې ماتې نه کړم او نه به هم شوخي وکړم، خو بابا جانه، ما ته مې خپل لاسونه بیرته راکړه. دوستانو، مخکې له دې چې یو ډېر قیمتي شی له لاسه ورکړو، باید د غوسې په وخت کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایو. هر کله چې موږ خپله غوسه په کنټرول کې وساتو، نو بیا به هېڅکله دغسې غمځپلی حالت رامنځته نه شي. له همدغسې نورې په زړه پورې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ورسره خوا کې د ګونګرو نشان هم ووهئ چې تاسو ته نورې هم دغسې په زړه پورې ویډیوګانې جوړې کړو او تاسو ته خبر درکړل شي. مننه.